نن تقریبا شپږ میاشتې مخکې موږ د یو ملګري دپاره دعا کړې وه چې د امریکې د کیوبا په جیل کې بندي و چې الله رب العالمین یې آزاد کړي او بیا یو میاشت لا نه وه تېره شوې چې هغه د ازادېدو اعلان و امریکې حکومت وکړلو چې یاره دا به ازادېږي. تېره جمعه داسې خبر شوم چې هغه آزاد شو رالو افغانستان ته او بېګا ما ته د هغه سلام هم راورسېدلو چې سلام یې رالیږلی و الحمدلله آزاد شو. د هغې نه مخکې مونږ یو بل ملګري له دعا کړې وه چې هغه د بګرام په جیل کې په افغانستان کې بندي و. الحمدلله هغه لا 4 ورځې نه وې تېرې چې الله رب العالمین آزاد کو. زمونږ د قرآن کریم په درس کې الله ډېر خیر اچولی دی. دې کې به رب العالمین ته داسې خلک ناست چې د هغې دعا به الله رب العالمین نه رد کوي. الله رب العالمین د هغې دعا قبلوي. داسې مجالسو ته کوشش کوئ ځان رارسوئ. داسې مه وایئ چې یاره دا یو کمزوری مجلس دی. دا هغه مجلس دی چې رب العالمین دغه ناست کسان رب العالمین په خپل مجلس کې یادوي. او الحمدلله موږ چې کوم ملګري له څه دعا هم کړې ده الله رب العالمین په دغې درس کې قبوله کړې ده. لکه دا یو 2 نمونې ما تاسو ته وښودلې د 2 بندیانو، یو اسدالله هارون په نامه باندې چې کوم د ګونتنامو جیل کې 18 کاله بندي و. ظالم حکومت د نسوارو امریکې بندي کړی و د ظلم او دهشت او د وحشت والا خلکو. الله رب العالمین د دغې دعاګانو په وجه باندې د هغې جیل نه راویستلو. دارنګه یو هغه بل ملګری چې الله رب العالمین راویستلو. نو دغه یو قیمتي مجلس دی. مطلب مې او مقصد مې د خبرې دا دی چې دغسې مجالسو له راځئ، د دې کې الله رب العالمین دعاګانې قبلوي. دغه مجلس رب العالمین له ډېر زیات محبوبي.